الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. تاسو ټول درنو مشرانو، درنو ورونو او خویندو استادانو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د نننۍ غونډې چې د پښتو ورځ د لمانځنې لپاره جوړه شوې ده، د دې د نوښتګرو محترم ورور ښاغلي انجینر صاحب ذکریا موحد او همداسې محترم اخوان پښتونزي او ټولو هغه دوستانو او همکارانو څخه التزامات کړی دي او دغه امکانات یې برابر کړي دي. ډېر زیات مننه کوم. واقعیت یو تاریخي کار شوی دی په هالند کې په لومړي ځل د دغه ورځې لمانځل او د دې نوښت او ابتکار د تاسو ته مبارکي وایم. د پښتو ورځ تاسو ټولو ته مبارکي وایم. انشاءالله تر دې وروسته به د هر کال لپاره په پراخه توګه سره په لا شاندار ډول سره دا ورځ لمانځو. په نننۍ ورځ او د نننۍ غونډه چې په څه ډول سره جوړه شوې ده او کومې هلې ځلې چې د شاوخوا دوو څخه زیاتې چې زه په جریان کې یم، دغه دوستانو خصوصا انجینر صاحب او همکارانو یې تماسونه، اړیکې هغه منځ ته تړلې کړي دي. د دې زحمتونه واقعا د ستایلو وړ دي. زه ټولو ته کور ودانۍ وایم او بیا هم مبارکي ورته وایم، کور مو ودان. په ډېر خلص ډول د پښتو په اړه، پښتو یوازې یوه ژبه نه ده، لکه مخکې چې دوستانو هم وویل. پښتو پښتونواله ده، پښتو کلتور دی، پښتو هویت دی، پښتو مېړانه ده، پښتو غیرت دی، پښتو ښېګڼه ده. زما د ټولو مشرانو څخه خصوصا د لیکوالو، شاعرانو او د پوهې او د نظر د خاوندانو څخه زموږ د افغانستان په سیاست کې د اوسني واکمنانو مشرانو څخه، د ټولنو مشرانو څخه، د کلتوري ټولنو او د ګوندونو د مشرانو څخه، د ټولو څخه زما هیله دغه ده چې پښتو ته په دغه سترګه وګوري لکه څنګه چې دوستانو وویل او لکه څنګه چې د پښتو واقعي تاریخ دی. یعنې پښتو د یوې ژبې نوم نه دی لکه فارسي، انګریزي، اردو، هالندي او داسې نور. پښتو یو صفت دی. په دې صفت باندې پوهېدل او د پوهېدلو سره سم یې د دې عملي کول د هر افغان، د هر پښتانه او د هر هغه چا چې په دې باندې پوهېږي او د دې دعوه کوي چې زه پښتون یم، نو د دغو ټولو اړخونو باندې د پوهېدلو ضرورت دی او د پوهېدلو سره سم د دې د عملي کولو ضرورت دی. موږ به یو بل متوجه کوو. دا ممکن کله د انتقاد په ژبه وي، خو د انتقاد ژبه مو باید ترخه ونه اوسي. دا هم د پښتنو د صفتونو څخه یو دی چې پښتون ته که جنوک واوړي نو به د سوک انتظار کوي. نه، دا به په اغزن ډول، دا به په ترخه ډول، دا به په دې توګه سره نه کوو. یو بل به داسې متوجه کوو د پښتو او پښتونوالي د مراعات او عملي کولو دپاره چې هغه څومره په مینه او څومره په خندا او څومره په ښه توګه که موږ په دې وتوانېږو موږ یو بل وخپلو هغه نیوکو ته، کمزوریو ته او هغه څه چې ضرور دي چې باید موږ یې عملي کړو په پام کې ونیسو. څومره په مینه که مو دا کار وکړي هغومره به زموږ هغه هدف ته د رسېدلو منظر، هغه واټن به په منډه وهل شوی، په بریالیتوب او په خوشحالي او په یووالي به موږ تاسو په ګډه پرمختګ کوي. زه خپلې خبرې اوږدوم نه. کوم څه چې وروسته به په هالند کې د افغاني کلتوري ټولنې مشرتابه جرګې غړي ښاغلي ډاکټر صاحب صبور عابد و تاسو ته اوروي، زه سره وروسته و تاسو ته د هغه دپاره د ښه اورېدلو بلنه درکوم. ډېره مننه. ستاسو ټول کور ودان، خصوصا د ښاغلي انجینر صاحب او درنې خور شفیقه پښتونزي او ټولو دوستانو چې تر چېرته راوړي او دا ورځ جوړه کړې. انشاءالله د دې بعده به دا ورځ په لا شانداره او لا شانداره ډول سره لمانځو. پښتو مو مبارک، پښتو مو مبارک. عبدالله احسان ډېره مننه. پښتو قانون دی، پښتونواله غواړي